د کورونا وایروس په اړه معلومات. سلامونه ګرانو دوستانو. کورونا وایروس یو خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې په کال 1980 کې کشف شوه. دا وایروس خارجي سطحه باندې د کورونا په نامه یو تاج لري چې کورونا په لاتیني ژبه کې تاج ته ویل کیږي، نو له دې امله د کورونا په نامه یادیږي. دا وایروس په انسانانو کې د تنفسي سیستم مصاب کېدو سبب کیږي چې د یو عادي زکام نه شروع تر یو حد شدید تنفسي سندروم رامنځته کوي چې د میډل ایسټ ریسپیریټوري سندروم په نامه هم یادیږي، ځکه چې لومړی واقع په عربستان سعودي، قطر او چین کې لیدل شوې وه. آرایز او علائم: د پزې بهیدل، سردردي، ټوخی، نفس تنګي، ستوني درد، تبه، ستړیا، ضعیفي سبب کیږي. منشا: د دې وایروس منشا تر اوسه سمه مشخصه نه ده، اما زیات احتمال یې حیوانات او مرغان، شادي، موږک، اسمان څکالوکی او سپی دي چې انسانانو ته ترې انتقالیږي. مخنیوی: د مریض سره د تماس نه وروسته باید لاسونه، سترګې، پزې ته یو نه وړل شي. باید لاسونه په ګرمو اوبو او صابون سره ومینځل شي. انتقال: د یو مریض نه سالم شخص ته د پرنجي ټوخي لاس ورکول او د مریض ماچ کول او د یوې پیالې څخه استفاده کول دي. تثبیت شوې پیښې د کورونا وایروس: چین کې 4515 نفر په دې کورونا وایروس اخته شوي، امریکا کې 15 نفر، استرالیا کې هم 15 نفر، فرانسه کې 3 نفر، نیپال کې 1 نفر، جاپان کې 4 نفر، سنگاپور کې 15 نفر، جنوبي کوریا کې 4 نفر، تایوان کې 15 نفر، تایلند کې 8 نفر، ویتنام کې 2 نفر، مالیزیا کې 4 نفر، کمبودیا کې 1 نفر، کاناډا کې هم 1 نفر، جرمني او سریلانکا کې هم یو نفر. مړینه: په چین کې تر اوسه 132 نفره وژلي دي. دا وایروس تر اوسه پورې متاسفانه کوم واکسین نه لري، اما یوه دوا چې د K22 په نامه چې د وایروس د تکثر څخه مخنیوی کوي جوړه شوې ده. که چیرته یو انسان په دې ناروغۍ اخته شي او بیرته جوړ شي، امکان لري چې دوباره بیا په دې ناروغۍ اخته شي، ځکه چې د دې انټي باډي دایمي نه دي او 4 نه تر 6 میاشتو پورې دوام لري. نوټ: باید د کورونا وایروس او رینو وایروس ترمنځ تشخیص او تفریق وشي.